Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel, Facebook page and to my TikTok account. Friends, hope to be fine, to be healthy, wealthy and to be fresh, all of you. Guys, today we have the 16th lesson of beginner 1 class, and in this lesson I'm going to teach you all cases of noun with examples. And guys, this lesson will be the last lesson for noun, and in the next lessons we will talk about pronoun. So guys, if you want to learn English with me and if you're new on my YouTube channel, so please subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا زموږ YouTube channel, Facebook page او د TikTok account ښه راغلاست ملګرو. ان شاء الله چې د صحت عافیت جامې به مو پرتن وي او ان شاء الله چې روغ رمټ به یاستئ ملګرو. لکه څنګه چې موږ تاسو په beginner 1 کلاس کې parts of speech شروع کړی دی، یعنی د انګلیسي ژبې د خبرو برخې موږ تاسو شروع کړې وي. نو هغه مو لومړی برخه کومه چې هغه مو پای ته ورسول. صرف اخرنی درس پاتې دی چې په تیر درس کې هم ما تاسو ویلي وو چې 15 برخې موږ تاسو کیسز اف ناون کې لرو، چې کیسز اف ناون دې ته ویل کېږي، یعنی د ناون قضیې چې ناون په کوم ځای کې موږ تاسو استفاده کولی سو، په کوم ځایونو کې د جملې راتللی سي. نو نن به انشاءالله موږ تاسو پر دې باندې خبره کوو او راتلونکي ویډیوګانې به انشاءالله زموږ تاسو پر پروناون باندې وي، یعنی پر ضمیر باندې کوم چې د اسم پر ځای باندې استفاده کېږي پر هغه باندې به انشاءالله زموږ تاسو راتلونکي درسونه وي. او ځینې ملګرو داسې میسیجونه کړي وو چې دغه کوم خط چې تاسو پر کتابچه باندې لیکلی وي په قلم باندې، دا موږ ته صحیح نه معلومیږي. نو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به انشاءالله زموږ په ښه کیفیت باندې وي، ځکه چې موږ انشاءالله کوشش کوو چې په کمپیوټر باندې ټیکسټ کوو، یعنی په کمپیوټر باندې ډیزاین کوو ستاسو لپاره، او انشاءالله موږ به ستاسو لپاره په بهترینه کیفیت سره ویډیوګانې جوړو. ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه تعقیب کړئ، انګلیسي ژبه زده کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د ټیک ټاک اکاونټ هم نوی دی در سره فالو یې کړئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. او که چېرته څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ. که مې ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ، او که دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره هم شیر کړئ. سلامونه ملګرو، په تېر درس کې ما ستاسو لپاره 15 وړه قضیې لیکلې وې. اوس راځو پر هر یو باندې ځان ته خبره کوو. لومړی قضیه چې دی سبجکټیو یا هم نومینیټیو کیس ورته ویل کېږي، صحیح شو، دا یې نوم دی. اوس راځو ډیفینیشن ته، تعریف ته راځو. لاندې ګوره ما درته تعریف لیکلی دی. The subjective case is a case in which the noun or pronoun is the subject of a verb. صحیح شو. The subjective case is a case in which the noun or pronoun is the subject of a verb. اوس راځي په پښتو کې درته تعریف کړم. فعلي یا موضوعي قضیه. صحیح شوه. فعلي قضیه هغه قضیه ده چې په هغه کې اسم یا ضمیر د فعل موضوع وي. For example, یو څو مثالونه ما درکړي دي. Ali went to the shop. He went to the shop. علي دکان ته لاړ، هغه دکان ته ولاړ. صحیح شو. اوس علي چې شي دی اسم دی، هغه چې شي دی پروناون دی. صحیح شو. موږ تاسو ویلي وو چې کیس چې دی هغه د دغه دواړو موقعیت ښیي. اوس دلته موږ تاسو ناون یا پروناون په کوم کیس کې لرو؟ په سبجکټیو کیس کې. سبجکټ یعنی فاعل، کارکوونکی. صحیح شو. دکان ته څوک ځي؟ علي. اوس علي چې شي سو سبجکټ سو، په دغه خاطر باندې ورته ویل کېږي سبجکټیو کیس. صحیح شو چې د کار یا د فعل موضوع ده. او په دې کې موږ تاسو ځینې نوټونه، ځینې یادونې لرو. په لومړی کمنټ کې درته لیکم چې دلته اوس په ویډیو کې درته راولم، زیات وخت مو ضایع کوي. راځو دوهمه قضیې ته ځو، چې په دوهمه قضیه کې موږ تاسو څه شی لرو؟ په دوهمه قضیه کې موږ تاسو لرو پوزیسیف کیس یا جنریټیو کیس هم موږ تاسو ورته ویلی شو. راځو تعریف ته. is used to show position with nouns it is shown with an apostrophe. راځم اوس په پښتو کې درته تعریفوم. پوزیسیف یا جنریټیو قضیه موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی سو د ملکیت یا جنیټي قضیه. راځو تعریف ته. د ملکیت قضیه د ملکیت ښودلو لپاره کارول کېږي. د اسمونو سره دا قضیه په اپاسترافي سره ښودل شوې. راځم په مثالونو کې درته واضح کوم. For example, this is Ali's bag. دا د علي بکسه ده. This is students bus. دا د زده کوونکو بس دی. صحیح شو. اوس ګوره موږ تاسو دلته یو شی په نامه د کامې لرو په پښتو کې، او په انګلیسي کې ورته ویل کېږي اپاسترافي. دا پورته کامه. صحیح شو. یو لاندې کامه وي، یو پورته کامه وي.
دې ته ویل کېږي اپاسترافي. دا چې دی د ملکیت ښوونه کوي، مطلب یو شی د یو چا چې مربوط کېږي، موږ تاسو وایو چې لیز بیگ، لیز شوز. صحیح شو؟ نو یعنې دا کله چې موږ تاسو ایس ورکړلو او په سر باندې یې چپ لاس ته اپاسترافي وه، دا د دې ښوونه کوي چې دغه شی د فلانکي مربوط کېږي. صحیح شو؟ مالک یې څوک دی؟ فلانکی کس دی. نو په دې خاطر باندې ورته ویل کېږي پازیټیو یا جنیټیو کیس ورته ویل کېږي. او بل په دا لاندې مثال کې ګورم موږ تاسو لرو سټوډنټس، بیا اپاسترافي د ایس نه ښي طرف ته ده. صحیح شو؟ په اخر کې اپاسترافي راغلې ده، دا کامه پر سر باندې چې د ایس ده. دغه د دې مطلب ورکوي چې دغه نوم هم جمع دی او هم د ملکیت ښودنه کوي. صحیح شو؟ یعنې د شاګردانو بس. صحیح شو؟ دا بس د چا سو؟ د شاګردانو سو. صحیح شو؟ نو اوس دا مطلب چې سټوډنټس جمع دی. صحیح شو؟ او په اخر کې اپاسترافي دی. دا دوه مطلب ورکوي، یو خو اسم چې دی جمع سو یعنې شاګردان دی. صحیح سو؟ شاګرد نه دی. او بل چې دی مطلب دا چې د شاګردانو که هغه شی وي، یونیفورم وي، کالي وي، مطلب بوټونه وي، بس وي، هر څه وي، دلته د ملکیت ښودنه هم پکې شوې ده او دا اسم د جمع په مطلب هم موږ تاسو ویلی سو، یعنې چې دا اسم جمع دی. اوس موږ تاسو راځو درېیمې قضیې ته. درېیمه قضیه موږ تاسو لرو ابجکټیو یا اکازیټیو کیس چې ورته ویل کېږي. صحیح شو؟ راځو ډیفینیشن ته. It is a case in which a noun or pronoun comes either the direct object or indirect object of a verb. اوس راځم درېیم حالت د اسم درته وایم چې اسم په کوم حالت کې یا په کومه قضیه کې موږ تاسو بیا لیدلی سو. په درېیمه قضیه کې موږ تاسو لرو مفعولي قضیه یا مفعولي حالت د اسم. صحیح شو؟ دا هغه قضیه ده چې په هغه کې یو اسم یا ضمیر، صحیح شو، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره راځي. فور ایگزامپل اوس راځو مثالونو ته. I saw احمد، ما احمد ولیدلو. I saw her، ما هغه ولیدله. او بیا موږ تاسو وایو چې I talked to her، ما له هغې سره خبرې وکړلې. دا مطلب شو چې موږ تاسو اسم یا ضمیر په کوم شکل کې وینو؟ په مفعولي شکل کې موږ تاسو دغه دواړه وینو، نو دغه ته ویل کېږي مفعولي قضیه. راځو موږ تاسې څلورمې قضیې ته. په څلورمه قضیه کې ګورو موږ تاسو لرو object of preposition یا موږ تاسو dative case هم ورته ویلی شو. راځو تعریف ته. is the noun or pronoun governed by a preposition. دا شارټ بالکل شارټ ډیفینیشن هم دا دی. راځو چې موږ تاسې په پښتو کې تعریف وکړو. ګوره موږ تاسې د مفعول پیشنهاد تعریف دا رقم جوړولی سو، یا د مفعول کوم پریپوزیشن چې دی موږ تاسې په پښتو کې دا رقم تعریف جوړولی سو چې نوم یا ضمیر دی د یو وړاندیز لخوا اداره کېږي یا د یو پریپوزیشن لخوا اداره کېږي. څنګه اداره کېږي؟ راځئ اوس مثالونو ته. فور ایگزامپل مثالونو ته راځو. He is sitting next to me. هغه زما تر څنګ ناست دی یا هغه زما څخه بعد ناست دی. صحیح شو؟ She is in the yard. هغه په انګړ کې د انګړ خو به پېژنئ، حیات سرای ته ویل کېږي. صحیح شو؟ This is one small step for a man. صحیح شو؟ دا د سړي لپاره یو کوچنی ګام دی. اوس دا مثالونه خو موږ تاسو وویلې، په دې کې به اوس موږ تاسو څنګه کولی شو چې object وپېژنو او preposition وپېژنو. صحیح شو؟ چې موږ تاسو وایو preposition راپورته کېږي، object اداره کوي. صحیح شو؟ یعنې د object کوم ځای چې دی هغه معلومولی سي dative case. اوس موږ تاسو په دې کې وایو چې me مفعول دی، yard مفعول دی، a man مفعول دی. صحیح شو؟ اوس له دې نه مخکې موږ تاسو لرو preposition. preposition زموږ تاسو په دې جملو کې څه شی دی؟ next to. صحیح شو؟ in the for په درېیمه جمله کې دغه څه شي دی؟ دا preposition دی. اوس دا معلوموي ځای د څه شي؟ د مفعول ځای معلوموي. په دې خاطر باندې څه شي ورته ویل کېږي؟ dative case. پنځمې اخرنۍ قضیې ته موږ تاسو راځو. vocative case یا موږ تاسو addressing case هم ورته ویلی شو. راځو definition ته. is a case in which a noun or pronoun is being addressed directly.
هغه قضیه ده چې په هغه کې یو اسم یا ضمیر مستقیم په نښه کیږي. راځو موږ تاسو اوس مثالونو ته. فور ایگزامپل Imran, is this your book? عمران آیا دا ستاسو کتاب دی؟ You go away. تاسو لاړ شئ یا ته لاړ شه. Come here doctor. دلته راشه ډاکټره. اوس په دې ځای کې ګوره موږ تاسو ته ناون یا اسم چې ډایرکټ په ګوته کوي یا ډایرکټ موږ تاسو ته نښه کوي هغه کوم کیس دی؟ دې ته ویل کېږي وکیټیو کیس یا هم ډریسنګ کیس موږ تاسو ورته ویلی سو. دغه چې دی ډریسنګ یا وکیټیو کیس موږ تاسو ته ډایرکټ اسم یا ضمیر کوم چې دی موږ تاسو ته ډایرکټ را په نښه کوي. نو انشاءالله مکمل معلومات به زه تاسو ته په اول کمنټ کې هم ولیکم، خو که چېرته ما نه ولیکلي کولی سئ پوښتنه وکړئ په کمنټ کې. په هر څه مو چې سر خلاص نه سو په ازاده ډول باندې کمنټ کولی سئ. انشاءالله موږ به مکمل تشریحات ستاسو لپاره په کمنټ کې هم حاضر وو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو په سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.